الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. پاری سلرما سفارہ کی دا سورہ آل عمران دا 108 و 109 یوسل اتم یوسل نہم ادا دعا آئی المبارکہ. پاری سلرما سفارہ کی دا سورہ آل عمران دا یوسل اتم و یوسل نہم نمبر مختصر آیاتون دی. پاری مذکورہ آیاتون کی یو عنوان و مقصد اغا بیان و صدق القرآن دا قرآن کریم صدق او د دې صداقت او رښتینوالی د خلکو قرآن چې د قیامت په باره کې کومې خبرې کړي دي او الله چې تاسو لره کومې اخبارات او خبر درکړی ګورې دا حق او سچ دی، دا هسې ګپ شپ او ټوکې نه دي. د دې په باره کې سنجیده شئ ځکه دا قرآن رښتینی کتاب دی او دا چې په کوم هستۍ باندې او په کوم شخصیت باندې نازل شوی دی محمد علیه الصلاة والسلام ناغم د الله حق او سچ او رښتینی رسول نبی او پیغمبر دی. نو په دې آیاتونو کې یو مقصد هغه بیان د صدق او د رښتینوالي د قرآن او سره بیان د صدق د پیغمبر دی او دا اصل کې دا ترغیب دی او د دې مخکې خبرې او د آیت یو قسمه تتمه او پورووالی دی. دا مخکې چې کومې خبرې او اخبارات ذکر شو په قیامت کې د مخونو سپینېدل او تورېدل، دا ګورې هسې هوایي خبرې هسې ګپ شپ او ټوکې مه ګڼئ بلکې دا یقیني خبرې دي او دا اټله فیصله ده او دا به واقع داسې وکېږي. دې ته ویلی کېږي په خبره باندې میخونه ټک وهل. منه مخکې چې کومه خبره وکړله نو ګورې دا حق او سچ ده. نو سوال دا راغلی چې دا مخونه تورول دا په دې بندګانو باندې بګینې ظلم نه د قیامت په ورځ باندې د انسانانو مخونه تورول، د هغې رسوا کول او دغه رنګې د هغې شرمندګي نه وي، دا ظلم نه دی. رب العالمین ډېر د عدل والا ذات دی، خو دا د بندګانو په خپله په خپل ځان باندې ظلم کړی دی. الله وایي مه کوئ دا د ظلم او د تور دغه د مخونو د تورېدلو کارونه او دا بندګان یې بیا هم کوي. وړاندې آیاتونو کې ویلي چې ګوره اختلاف مه کوئ، د اختلاف د وجې نه ستاسو به د یو بل سره عداوت او دشمني به راشي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دي لا تختلفو فتختلف قلوبکم، د یو بل سره اختلاف مه کوئ ګنې زړونه به مختلف شي ځکه د دې ظاهر په باطن باندې اثر یي. زړونو کې چې کله د یو بل سره اختلاف راغلی دی به په یو سد کې ولاړ یې خو زړونه به م یو بل ته د عداوت او دشمنۍ نه ډک یي. منځ کې به م خوند او مزه نه یي، په روژه کې به م نه یي، هسې په ظاهره کې به د یو بل سره ښه په محبت باندې میلاوېږئ او یو بل ته به په ظاهره کې خاندئ خو مخونه زړونه به م د عداوت، د حسد، د کینې او د دشمنۍ او تربګنۍ نه به ډک یي او دغه رنګې زړونو کې به م چې کوم دی د یو بل سره حسد او بغض او کینه به وي. د دې وجې نه دا دې آیت کې دا مقصد دی چې د دې دنیا نه د ځان سره د مخونو توروالی او سپینېوالی اوړل دي. که والعیاذ بالله الله مکه په دنیا کې د زړه تورو او مسلمان ته دې په زړه کې حسد او کینه وه صرف د پارټۍ د وجې نه، د اوټ د وجې نه چې دا زمونږ د سیاسي پارټۍ والا دی او دا د فلانۍ پارټۍ والا دی او دغه رنګې دا د فلاني تنظیم او د مسلک او د مذهب والا دی او دا زمونږ د علاقې او زمونږ د لسان او د زبان او د منطقې والا دی. په دې بنیاد باندې که یو مسلمان ته دی په زړه کې حسد او کینه او بغض او زړه دې تور یاد ساته ګورې قیامت کې به دې د دا توروالی والعیاذ بالله په مخ راښکاره کېږي. او که چېرته زړه دې سپین و مسلمان ته او دغه رنګې د کلمې روح دې وه اگر که تا ته تکلیف درکړی او تا ته چې کوم دی ضرر در رسولی لیکن تا د الله دپاره معاف کړی دا زړه چې دې صفا او سپین نو دا به سبا په قیامت کې به دې مخ به سپین ته وګوره دې آیاتونو ته مقصد دا دی چې د ځان سره دا توروالی او سپینوالی د دې نه وړل دي. نو د مخونو توروالی او سپینوالی دا په زړه باندې بنا دی. وجه دا ده چې د حسد او د کینې او د محبت الاولنی اثر هغه په زړه باندې کېږي. ستاسو څه خیال دی که زمونږ په دې زړونو کې یو بل ته چې دا کومې کینې حسد او بغضونه دي دا که راښکاره شي نو زه څوک به د چا سره مخ ونه لګوي، تاسو به زما نه وتښتئ او زه به د تاسو نه نفرت به وکړم. او که دا زموږ ایمان او یقین جوړ شو دا قرآن چې څه ویلي دي چې هلکه مخونه به م تورېږي که زړه دې ګوره خراب و نو بیا به هېڅکله چې کوم دی سړی چا ته په زړه کې حسد او کینه هغه رانه ولي.
بس الله دپاره ما کول کو چې دا الله شته دی. اختلاف او دشمني کله جوړېږي چې کله زما ستا په یو خبره کې چې کوم دی شخړه او لانجې او زه ځان په حق او سچ ثابتوم د هغې دپاره دلایل ویم د هغې دپاره عذرونه وجې یم او ته ځان چې کوم دی وړه ثابتې او ما پړکې او د هغې دپاره دلایل وې نو دې خبره نه ختمېږي. بس داسې وایي چې هلکه قیامت کې به بس پته لګېږي فیصله به وشي چې ته په حقه یې که زه په حقه یم ځکه چې الله ته ټول کارونه ورګرځېدل واله دي. الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې ډېره ناشنا ذهنسازي کړې ده چې قیامت را روان دی او دغه رنګې دې خبرو په باره کې سنجیده شئ. تلک آیات الله دا څه چې ذکر شو یاد ساتئ دا آیاتونه د الله تعالی دي. د تاسو ته چې بیانېږي د قیامت په باره کې د بعضې انسانانو مخونه سپینېدل او د ډېرو انسانانو مخونه تورېدل. دغه رنګې د الله په دربار کې سبا په قیامت کې یو سړي ته به ویلې کېږي ګوره تا وروسته د ایمان نه کفر کړی تا په اسلام کې په مسلمانانو کې فرقې او ډلې جوړې کړې وې. بعضې خلک داسې خاص کر زموږ په مولیانو طبقه کې بس بل کار یې نه دي صرف عوام چې کوم دی په یو بل باندې راپاڅول د جمعې په تقریر کې او په جنازه کې بس دا تقریرونه چې هلکه بس دا بله ډله چې دا نو دا ګمراه ده دا بې مذهبه دي دا نوي پیدا شوي موږ په حق یو موږ جنت ګټلی دی موږ چې کوم دی ډېر یو موږ چې کوم دی زندهباد او دا نور مرداباد. زمونږ غالبا په اهل علم او ملایانو کې دا شی هغه ډېر دی چې عوام جنګول لا جنګول. دې آیت ته وګوره دا ډېر عظیم جرم دی چې چا په اسلام کې غلط ترجماني وکړله د اسلام غلط تشریح وکړه او د ده د بیان د وجې نه د ده د تقریر د وجې نه یو مسلمان را لګېږي او په بل باندې اقدام کوي بل مسلمان ته بد ګوري. ما که ستا غلطه ذهنسازي وکړله او بل مسلمان مې ته بد یې ښکاره کړو او د هغه نه مې ستا په زړه کې نفرت پیدا کړو والله العظیم ډېر غټ جرم مې وکړو والعیاذ بالله. اول مې ځان ګناهګار کړو بیا ته د دې وجې نه دا انسان غټ مجرم دی چې هغه مسلمانانو په خپل مابینځ کې جنګوي را جنګوي او د هغې په زړونو کې یو بل ته حسد او بغض هغه پیدا کوي. تلک آیات الله دا څه چې ذکر شو یاد ساتئ دا آیاتونه د الله تعالی دي. نتلوها موږ یې لولو موږ یې بیانوو علیکه په تا باندې پیغمبره بالحق په حق سره بالحق معنا لري بالجد په رښتیا سره یعنې دا لیس بالحزن چې ګپ شپ او ټوکې نه دي دا الله آیاتونه دي رب العالمین ویلي راځئ چې ولې دا بالکل حق او سچ دي همداسې به کېږي. وما الله یرید ظلما للعالمین او یا ساته نه دی الله تعالی استثماء اراده کوونکې د ظلم په بندګانو باندې دا مخونه تورول او دا قیامت کې شرمول دا ګینې ظلم نه دی بنده شرمول او رسوا کړل نه نه دا ظلم نه دی خو دا بندګان په خپله په خپل ځان باندې ظلم کوي. الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته چې ګوره دا کفر مه کوئ دې کفر کې چې کوم دی خیر نشته دی د دې سره چې کوم دی عذاب دی د دې سره شرمندګي ده د دې د وجې نه مخ تورېدل دي او دا انسانان یې بیا هم کوي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړي ته ویل که دغه ځای کې بم دی پرې مه ورځه ښې پویه کې او دې پرې بیا هم ورځي نو دا خو د ده نقصان دی. لکه ته خپل یو بچی پوهې کې چې بچی داسې ورانۍ مه کوه او هغې بیا هم کوي بیا سړی شا به ورشه وکړه دا کار د دې د باید تکلیف ورته میلاو شي. کوی کنستل چې دی نو دا نقصان نه دی په وجه دا دی چې په دې کوی کې د انسانانو فایدې دي خو یو سړی د خپل غفلت د وجې نه او د خپل لاوبالیتوب د وجې نه او د خپل بې پروایي د وجې نه چې کوم دی په دې پي کې رول ویږي دا د ده نقصان دی. باران چې وشي نو دا د باران نقصان نه دی په دې باران کې او فایده ده خو د بعضې خلکو ابادۍ چې را وغورځېږي نو دا ابادي یې کچه وي هغه علاقو ته جوړه نه وي هېڅ هغوی ته نقصان دغه شي هغې ته جوړ شي. کله الله سبحانه وتعالی ډېر عدل کړی ولله ما فی السماوات وما فی الارض او یا ساته الله تعالی ذکر ظلم نه کوي هم ګوره ظلم خو هغه څوک کوي چې هغه کمزوري مثلا زما تا ته قهر کېږي او زما په تا باندې وس او طاقت نه کېږي زما په کنټرول او په قابو کې نه راځي بیا یو ټیم کې زه په تا باندې قادر شوم زما د لاس نه راغلې نو زما بلډ پرېشر یې های شو په ځان مې کنټرول نه و نو ته د لسو چوکو مثلا د لسو څپېړو قابل وې ما په تا باندې لس څپېړې وې نو زه یې آوټ اف کنټرول شم او ظلم وکړم د لسو په ځای باندې تا شل ووهمه نو دا ګوره ظلم دی. نو الله ځکه ظلم نه کوي چې الله خو هر ټیم کې د دې بندګانو په رانیولو باندې قادر دی. الله څه کمزوری خو نه دی د شپې هم رانیولی شي د ورځې هم رانیولی شي په ځان لکه د خلکو په وړاندې باندې نو ظلم خو هغه څوک کوي چې هغه کمزوري یو وخت کې طاقت او وس نه رسېږي بیا پرې وس یې بر شي نو ایسته چې کوم دی آوټ اف کنټرول شي او بس قابونه بر شي. اما الله رب العالمین چې دی هر ټیم کې قادر دی د دې وجې نه الله ظلم ته چې کوم دی حاجت او ضرورت نشته دی بل دا ټول نظام د رب العالمین دی ځمکه او اسمان دا د الله دی
راولي د انور او سپوږمۍ الله راولي اور او ژمی الله راولي موږ او تاسو دا خوراکونه د الله کو ولم خالق دی مالک هم دی متصرف او مدبر دې کې د بل چا څه کار دی لکه ته وګوره ستا کور دی او ته چې کوم دی توړه وړو راوړي والله که ستا په کور کې ستا رور چې کوم دی څه مداخلت وکړي څومره غوسه کېږي وایي ما ځان مړ کړو زړه مې وچو وړه زه راوړم او زما په کور کې زما د رور څه کار دی چې ته په خپل کور کې د خپل رور خبره او د خپل رور لاس نه برداشت شي نو په دې نظام کې د رب العالمین نه ماسیوا څنګه د بل چا بندګي او غلامي کوي ولې چې کوم دی د الله نه ماسیوا د بل چا قانون مني ولې د بل چا د چې کوم د تواضع عاجزي کې داسې مه کوه بل دام ده چې ګوره د ټول کارونه چې کوم دی الله ته ورګرځي دا څنګه ناشنا دې سازي کړي ویل الله ترجع الامور الله ته ټول کارونه ورګرځي دا څومره چې موږ تاسو کوو کنه د دې منتها په الله راځي او په دې کې تسلي ساته چې موږ الله له ورتګ دی دا هر څه به اخره کې الله ته پاتې کېږي دا ټول معاملات چې الله ته به حل کېږي الله مخې ته به ورځي نو که په دنیا کې هر څومره اختلافات وکړي او غلط مذهبونه غلطې پارټۍ او نظریې جوړې کړي او خلک په دې کې ګمراه را ګمراه کړي او چالاکه بیان وکړي او یا چې کوم د خلک ډاج را ډاج کړي یا د اکثریت د وجې نه او یا چې کوم داسې چالاکي وکړي او یا چا باندې دوړه ذبح وکړي نو قیامت کې به څه کېږي د الله مخې ته به ودرېږي که نه الله وایي ما ته هم راتګ دی هلته به ستاسو دا اور پر هلته به ستاسو د اختلافات د ټولې مسلې او کشالۍ به محل شي فیصله به وشي بیا به چا باندې والعیاذ بالله د اور او به چا باندې د جنت لفظي معنې ته بیا ګوره تلک آیات الله یا ساته دا څه چې ذکر شو دا آیاتونه د الله دي نتلوها موږ یې لولو مخاطبه پیغمبر علیک پتا باندې بالحق په حق او په رښتیا سره دا هسې ګپ شپ او ټوکې نه دي وما الله یرید ظلما للعالمین الله تعالی هېڅ قسمه اراده د ظلم نه کوي په مخلوقاتو باندې ولله ما فی السماوات وما فی الارض الله په ظلم باندې څه کوي ځکه خاص الله تعالی دپاره هغه څه دي چې هغه په اسمانونو په ځمکه کې دي والى الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته وروبګرځول شي ټول کارونه الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو په دې کتاب باندې د قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي رب العالمین د دې د قانون آئین او دستور زموږ او ستاسو په انفرادي اجتماعي ژوند کې زموږ او ستاسو په مړ ژوندي کې زموږ او ستاسو په سیرت او په صورت کې او په ټول ملک او نظام کې او په ټوله دنیا کې د رب العالمین د خپل کتاب قانون هغه نافذ کړي رب العالمین زموږ سترګې کې یخې کې خاتمه په ایمان باندې وکړي وصلی الله تعالی